د یوې شېبې دپاره داسې فکر وکړه چې د آخرت ورځ ده او ته د الله سبحانه وتعالی په دربار کې ولاړ یې د خپلو اعمالو کتاب او حساب ورکوې. آیا د تاسو سره داسې کوم شی شته دی چې ته یې د الله سبحانه وتعالی په دربار کې پیش کړې او ځان د دوزخ د اوره پرې بچ کړې؟ در سره شته دی؟ ته فکر وکړه داسې کوم شی لرې چې ځان د دوزخ د اوره پرې بچ کړې؟ که داسې کوم شی در سره نشته دی، لا تر اوسه پورې وخت شته دی. تر اوسه پورې د الله تعالی د رحمت دروازې نه دي بندې شوې. تر اوسه پورې د الله تعالی د توبې دروازې نه دي بندې شوې. راسه همدا اوس د ځان سره فکر وکړه چې نور په بد اعمالو باندې پښیمانه یم. راشه د الله سبحانه وتعالی په دربار کې لاس پورته کړه او د خپلو ګناهو د مغفرت غوښتنه د الله سبحانه وتعالی نه وکړه. زه مطمئنه یم چې انشاءالله الله سبحانه وتعالی به موږ تاسو ته د ګناهو بخشش کړي، ځکه الله تعالی وایي تاسو به د توبه کولو نه ستړي شئ، خو زه به د تاسو د بخښلو نه ستړی نه شم. کله چې موږ او تاسو داسې یو الله سبحانه وتعالی لرو چې موږ او تاسو په هر وخت کې بخښي، مخکې د دې نه چې مړ شو، مخکې د دې نه چې موږ او تاسو هېڅ شی هم نه وي راسره وړي، راځه همدا نن د ځان همدا پوښتنه وکړه او د ځان دپاره داسې یو شی جوړ کړه چې په هغې دنیا یې الله سبحانه وتعالی ته پیش کړي، کندې وي چې د الله تعالی په دربار کې قبول شي او موږ او تاسو د دوزخ د اوره پرې بچ شو. دا دنیا هسې هم تیره ده، هیڅ چاته هم نه ده پاتې. د ورځې په سلګونو په زرګونو کسان مري، خو د دې دنیا هر څه ځینې پاتې او په هغې دنیا کې بیا ډېره سخته ده. که څه راسره نه وي په داسې حال کې چې نه به ورور د ورور په قصه کې وي، نه به پلار د پلار په قصه کې وي، او نه به حتی هغه شیرینه مور د خپل اولاد په قصه کې نه وي، او هر سړی به په خپل ځان پسې منډې ویل چې د اعمالو تلی درنه شي. راځه همدنن توبه وباسه او په هسکو سترګو یې وباسه، مخکې د دې نه چې مریض شي، په غمونو مشکلاتو کې راګیر شي او بیا په ټیټو سترګو توبه وباسې. نن ښه په هسکو سترګو توبه وباسه. السلام علیکم.